د تور زړه لنډې کیسې قدرمنو اورېدونکو ستړي مه سئ، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. قدرمنو اورېدونکو نن درته یوه بله په زړه پورې او له عبرت نه ډکه کیسه وړاندې کوم، په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاتې سئ. کله چې زرغونه لږ پیغلوټې سوه نو د هغې مشر ورور کمال یې له مکتب سره مخالفت وښودی. ویل یې زموږ په خپلوانو او تربرو کې تر اوسه پورې چا پیغله نجلۍ مکتب ته نه ده استولې. که موږ دا کار وکړو نو تربرونه به پیغور راکړي، او بله خبره دا ده چې مکتب نجونې بې لارې کوي. موږ ولې په لوی لاس خپله د پلرونو او نیکونو شمله پر مځکه وغورځوو؟ خو د زرغونې پلار یې په خوله کې خبره ور وچه کړله. ویل یې زه درته د تربرونو او خلکو په رواج ښه پوهېږم او په غیرت کې هم تر تا پاته نه یم. زرغونه زما لور او زما تربیه ده. که د یوې نجلۍ کورنۍ تربیه سمه وي نو د مکتب لپاره له کوره وتل هیڅ بد اغېز نه ورباندې کوي. زرغونه په 11 ټولګي کې وچه ناروغه سوه. ورځ په ورځ کمزورې کېده او رنګ یې تک ژېړ واوښتی. اکثره وخت به یې د نس له درده شکایت کاوه، خو نس یې مور ته نه ورښکاره کاوه. یو څه وخت یې د نس دردونه وګالل، خو نور یې ځان نسه ټینګولی. په بستر کې پرېوته او یوه اونۍ پرله پسې مکتب ته نه ولاړه. په دې وخت کې یې پلار یې ولرې ځای ته په سفر تللی و. د زرغونې مور کمال ته د هغې د ناروغۍ وویل. کمال د لغاز او کنایي په ډول ورته وویل ډاکټر ته څه ضرورت دی؟ پرېږده چې مکتب خلاص کړي، پوهنتون ووایي او ډاکټره سي، بیا به د ځان علاج خپله وکړي. یوازې د ځان علاج څه کوې؟ د ټول کور او کلي په شا به ورسي. مور چې له کماله څخه ناهیلې سوه نو خپله یې چادرې په سر واغوسته او زرغونه یې یوه نږدې کلینیک ته بوتله. کله چې ډاکټر د زرغونې نس لوڅ کړ نو ګوري چې نس یې غټ سوی دی. داسې ښکاري لکه د 3 یا 4 میاشتو کوچنی چې لري. له دې سره سم د زرغونې د مور بڼه والوته، خولې پر راماتې سوې، نږدې وه چې زو پر باندې راسي. ډاکټر ورته وویل د ناروغ د امیدوارۍ 2 میاشته. په دې وخت د زرغونې مور په ژړا سوه. ویلې لور مې کوچنی لري؟ کوچنی له کومه سو؟ دا خو پیغله ده. ډاکټر سر وښوراوه. ویلې مور یې لږ حوصله وکړه، دا د معاینات او تلویزیوني عکس ورته لیکم، وروسته به معلومه سي چې څه خبره ده. تر دې وروسته زرغونه او مور یې یوه لابراتوار ته ولاړې. لابراتوار والا ورته وویل چې د نتیجې لپاره سبا سهار راسي. زرغونه او مور یې چې کور ته راغلې نو مور یې پر زرغونې سترګې راغټې کړې. ویل یې کمال زوی خو مې ښه ویل چې مکتب نجونې بې لارې کوي. تا خو هغسې زموږ پازه را پرې کړه، هغسې دې د سپین ږیري پلار شمله پر مځکه وغورځوه. تا څنګه داسې کار وکړه ها؟ تا زموږ د کور عزت ته هیڅ پام ونه کړ. راته ووایه له کوم هلک څخه امیدواره سوې؟ له دې سره سم یې زرغونې ته ور حمله کړه او د سر تر ویښتو یې ونیوله. زرغونې په منډه قرآن شریف را واخیستی. ویلې زما دې د خدای په دغه کلام قسم وي که مې له هیچا سره زنا کړې وي. دومره صبر خو وکړه چې د معایناتو نتیجه معلومه سي، بیا که دې هره سزا راکوله زه یې منمه. په دې وخت کې د څنګ په کوټه کې د کمال ټوخی واورېدل سو او داسې معلومه سوه چې هغه د دې ټولې خبرې واورېدې، خو په ښکاره یې هیڅ ونه ویل. د زرغونې مور ژر ژر خپلې اوښکې پاکې کړې او له کوټې څخه ووته. د زرغونې مور سهار وختي د خپل 10 کلن زوی جمیل سره لابراتوار او بیا ډاکټر ته ولاړه. ډاکټر چې د معایناتو او تلویزیوني عکس راپورونه وکتل، ویلې د ناروغ په تخمدان کې تومور پیدا سوی دی. د زرغونې مور وویل څه شي؟ کوچنی خو به نه لري؟ ډاکټر وویل نه کوچنی نه لري، بیخي د کوچنی خبره نه ده. د تخمدان تومور یوه غټه دانه ده چې کټ مټ داسې معلومیږي لکه ښځه چې کوچنی ولري. د زرغونې مور لاسونه پورته کړه او دعا یې وکړه. الهي شکر چې عزت مو خوندي سو. او بیا یې ډاکټر ته وویل ښه نو ډاکټر صاحب د تومور علاج کیدای سي که نه؟ ډاکټر وویل هو علاج یې کیدای سي، تاسې ناروغ بیرته ماته راولئ، په دې اړه به وروسته پوره معلومات درکړم. د زرغونې مور په منډه کور ته ولاړه. په څېره کې یې خوشحالي له ورایه ښکارېده. د معایناتو کاغذان یې په لاس کې نیولي او سیده د زرغونې خونې ته ورغله. ویلې زرغونې لورې ډاکټر ویل دا تومور دی او علاج یې هم کیدای سي. خو ګوري چې زرغونه په وینو لړلې پرته ده او پر نس یې څو ټپونه معلومیږي. مور یې هغه په غېږ کې راپورته کړه.
د زرغونې شاوخوا وینې ډنډ ولاړې وې او په تکلیف یې ساه ایستله. د مور تر خولې یوه سوې چیغه ووته. ویلې لورې مور دې تر تا قربان سي، دا څه در وسوه؟ دا کوم ظالم په چړو ووهلې؟ زرغونې په بنده بنده ژبه وویل کمال. په دې وخت کې یې د معایناتو کاغذونو ته مړې سترګې ور واړولې او پر شونډو یې یوه ترخه مسکا ښکاره سوه. همدا یې د ژوند اخري کتل او مسکا وه. سترګې یې همداسې رونې پاته سوې. قدرمنو اورېدونکو دا کیسه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.